محترم ورونو په تیره 11مه فته کې موږ د هغه اصحاب القریه یعنی د انطاکیې د خلقو قصه بیانول چې 3 نفر انبیا علیهم السلام په یو وخت کې د دوی د لارښوونې او هدایت لپاره ورغلي وو او دوی د هغو تکذیب وکړي درواغجنان یې وبلل او ویل تاسې نه یاست مګر زموږ په مثل انسانان او رحمان جل جلاله هیڅ شی نه دی رالیږلی نه وحی شته نه رسالت بیا هم انبیا علیهم السلام دعوت کوي او دغه بت پرسته قوم انکار کوي څو بیا خبره د انبیا علیهم السلام تر سپکاوي پورې ورسېده انبیا علیهم السلام ورته وایي بېشکه موږ زموږ رب عز وجل تاسې ته رالیږلي یو او نسته پر موږ مګر په ښکاره او واضحه دلایلو سره د الهي دین تبلیغول خو د انطاکیې خلقو یې په جواب کې وویل بېشکه چې موږ بدفالي نیولې ده په تاسې که تاسې له دغه خپله دعوته منع نسئ دغه دعوت او د رسالت دعوه پرې نږدي خامخا به موږ تاسې سنګسار کړو د ډبرو په ویشتلو به مو ووژنو او خامخا به زموږ له طرفه ډېر دردناک عذاب در ورسېږي کله چې به دغه انبیا علیهم السلام ورنږدې کېدل قوم به ځینې لرې کېدی او ویل به یې دغه خلک نحس او ناسیان دي او بیا به یې په رجم سنګسار او شدید عذاب سره تهدیدول انبیا علیهم السلام په جواب کې ورته وویل ستاسې بدفالي ستاسې سره ده چې هغه دغه کفر دی تاسې د خپل کفر په سبب بدبخته سوي یاست که چیرې تاسې ته نصیحت وکړل سي نو دغه ته بدفالي وایاست بلکې تاسې اسراف کوونکی قوم یاست نه حق قبلوي او نه په حق دین عمل کوي تر خپل حد مو تیری او تجاوز کړی دی خپله ګټه او تاوان نه پیژني اوس مو هغه کارونه شروع کړل چې په دغو کارو سره د مخني قومونه هلاک او برباد سوي دي ورونو تاسې ته د تېرو سوو قومو د حالاتو څخه دا در معلومه شوه چې هر کله به خبره دې ځای ته ورسېده چې قوم به خپل نبي په سنګسارولو په شړلو او په عذاب تهدید کړي دلته به الله جل جلاله په خپل قدرت د دوی د فیصلې دپاره مداخله وکړه نو اوس هم انبیا علیهم السلام دغه قوم ته وویل تاسې اسراف او تر حد تیری وکړئ خطرناکه مرحلې ته ورسېدلاست بس کړئ نور تجاوزونه مه کوئ دغه د قوم او انبیا علیهم السلام د سوال او جواب خبر یوه داسې سړي ته ورسېدی چې د ښار په لرو اطرافو کې یې کار کاوه دغه سړی چې مسلمان و پوه سو چې خطر را روان دی ویلي ده چې د قوم د انکار هغې درجې ته ورسېدی چې پخواني امتونه ورسېدلي وو او بیا هلاک شو د قوم هم اوس د الله جل جلاله له طرفه رالیږل سوي انبیا علیهم السلام په سنګسارولو په شړلو او په سخت عذاب تهدیدوي نو پر خپل قوم وبېرېدی چې الهي عذاب به پر نازل شي مفسرین او مؤرخین وایي چې د دغه سړي نوم حبیب النجار دغه حبیب النجار رحمه الله چې د ښار په یوه لرې حصه کې په کار مشغول و کله چې دغه خبر ورورسېدی نو په ډېر تلوار او ځغستا په منډه له هغه ځایه راغلی پر خپل قوم بیریږي چې عذاب پر نازل شي په تلوار او ځغستا را رهیدي الله جل جلاله فرمایي یعنی د ښار د لرې طرفه څخه یو سړی چې په تلوار او ځغستا سره را رهي و د رسولانو د کومک او د خپل ایمان د ښکاره کولو دپاره راغلی چې هغه دغه حبیب النجار ویل ای زما قوم تاسې د دغو رسولانو متابعت وکړئ د هغه چا متابعت وکړئ چې ستاسې څخه د خپلې لارښوونې په عوض او مقابل کې اجر مزدوري او بدل نه غواړي او دوی پر سمه د خیر او اصلاح پر لار رهي دي تاسو وګورئ د دوی اخلاق اعمال او عادات ټول ښه دي ستاسو د خیر غوښتنه کوي او کم عوض یا بدل هم نه درڅخه غواړي
په شر او بدو کارو مو نه امر کوي بلکې په ښو او لوړو اخلاقو مو امر کوي. نو بیا ولې د دغسې بېغرضو او پاکو خلقو متابعت ونه کړل سي؟ قوم پوښتنه دې وکړه چې ته د دوی په دین یې؟ حبیب النجار په جواب کې ورته وویل او ما لره څه مانع شته چې د هغه چا عبادت به نه کوم چې زه یې پیدا کړی یم. زه به ولې د هغه چا عبادت نه کوم چې زه یې پیدا کړی یم؟ زه باید د زړه د اخلاصه د خپل خالق عبادت وکړم او خاص دغه الله جل جلاله ته تاسې بیرته ورتلونکي یاست د قیامت په ورځ د هغه عز وجل په حضور کې درېږئ. که څه هم په ښکاره سره د حبیب النجار دغه خبره خپل ځان ته وه مګر په حقیقت کې خپل قوم ته نصیحت کوي او ورته وایي په تاسې څه سوي دي چې د هغه لوی خالق او رب عز وجل عبادت نه کوئ؟ داسې ګمان مه کوئ چې تاسې یې عبث پیدا کړي یاست او آزاد پاته یاست. څه چې مو زړه غواړي هغه به کوئ. هېڅکله داسې نه ده بلکې پس له مرګه ټول د الله جل جلاله حضور ته حاضرېږي او هلته به د خپلو عملو جواب وایاست. نو د اوسه څخه لا د هغې ورځې دپاره تیاري ونیسئ او هغه ورځ مه هېروئ. حبیب النجار نور هم پسې وویل آیا بې له الله جل جلاله نور خدایان او معبودان د ځان دپاره پیدا کړم؟ که چیرې رحمان جل جلاله ما ته د یوه ضرر اراده وفرمایي نو زما څخه به د دغو نورو معبودانو شفاعت او سپارښت هیڅ شی دفع نه کړي او نه به مې له هغه ضرره خلاص کړي. که زه د ځان دپاره نور الهه او خدایان پیدا کړم دغه وخت نو زه په ښکاره ګمراهي کې یم. بیا نو حبیب النجار د دغو انبیا علیهم السلام او خپل قوم په حضور په ښکاره سره دا اعلان وکړي او ویې ویل بېشکه چې ما ستاسې پر رب عز وجل ایمان راوړی دی نو تاسې دغه زما اقرار واورئ چې د قیامت په ورځ دغه زما پر اقرار شاهدان سي. یعنی د ټول قوم په حضور بې له بیرې او بې له تردده په ښکاره سره دا اعلان کوم چې ما پر واحد او لا شریک الله جل جلاله ایمان راوړی دی. اوس نو دغه کافر قوم د حبیب النجار سره چې په ښکاره یې خپل ایمان او اسلام اعلان کړي څه وکړه؟ سړی یې پر ځمکه غځار کړي او دوی پکښې غورځي. عبدالله ابن مسعود رضی الله تعالی عنه وایي دغه قوم تر هغو پکښې غورځېدی څو کلمې یې خولې ته راغلې. حبیب النجار رضی الله تعالی عنه یې په ډېر ظلم او جفا سره په شهادت ورساوه. الله جل جلاله د ده په اړه او باره کې فرمایي د ده د شهادت سره متصل او یو ځای الهي امر صادر سو چې حبیب النجار دی فورا او سمدستي جنت ته داخل سي. تاسو ته معلومه ده چې د شهیدانو ارواحونه تر قیامت د مخه جنت ته داخليږي. نو حبیب النجار ته هم وویل سوه چې سمدستي جنت ته داخل سي. دا د قرآن مجید د ادا طریقه ده چې په دغسې واضحه امورو کې لنډل او اختصار کوي. داسې ونه فرمایل فاخذوه فقتلوه فقیل ادخل الجنه، یعنی هغو ونیوي او ویې وژي او بیا نو وویل سوه چې جنت ته داخل سو، بلکې خبره ښکاره او واضحه ده چې هغو په شهادت ورساوه او د الله جل جلاله له طرفه وفرمایل سوه قیل ادخل الجنه. نو حبیب النجار فورا جنت ته داخل سو او هلته د جنت پر نعمتو خوند اخلي. په جنت کې د نورو شهیدانو سره یوې او بلې خواته الوزي. دا په تاسو ته معلومه ده چې تر قیامت د مخه د شهیدانو ارواحونه په جنت کې په زرغونو مرغانو کې دي او په جنت کې چې هر چیرې خوښه وي هلته الوزي او ګرځي. کله چې حبیب النجار په جنت کې دغه نعمتونه ولیدل هلته یې د ځان سره یوه خبره وکړه او هغه خبره الله جل جلاله موږ ته بیانوي او فرمایي حبیب النجار وویل کشکې زما قوم په دې پوه سوی او خبر سوی وای چې زما رب ما ته بخښنه وکړه او زه یې د مکرمینو څخه وګرځولم د عزت او نعمت خاوند سوم. یعنی کشکې زما قوم پر هغه څه ایمان راوړي چې ما پر راوړي وو
نو دوی ته به هم دغسې درجې حاصلې سوي وای لکه ماته چې حاصلې سوې. ابن عباس رضی الله تعالی عنهما وایي چې حبیب النجار خپل قوم ته په خپل ژوند کې نصیحت وکړي چې ورته ویل یې یا قوم اتبعوا المرسلین، یعنی ای زما قومه تاسې د دغو رسولانو متابعت وکړئ، او هم یې تر خپل مرګ وروسته نصیحت ورته وکړئ چې ویې ویل قال یا لیت قومي یعلمون بما غفر لي ربي وجعلني من المکرمین، چې ویل کشکې زما قوم په دې پوه سوي او خبر سوي وای چې زما رب ما ته بخښنه وکړه او زه یې د مکرمینو څخه وګرځولم. مؤمن مسلمان تل خپل قوم ته نصیحت کوونکی وي، نه خطا ایستونکی. نو د شهادت په برکت د حبیب النجار ټول ګناهونه وبخښل شول او دی سمدستي جنت ته داخل شو. شهادت فی سبیل الله څونه لوړه درجه او مرتبه ده. الله جل جلاله دې زموږ ټول شهادت فی سبیل الله په نصیب کړي. حبیب النجار هلته په جنت کې لوړې مرتبه او ډېر عزت درلودي، خو دلته قوم د سرکشۍ داسې حال ته ورسېدي که کوم څوک ایمان راوړي هغه نفر د دوی له طرفه وژل کیږي. دلته نو د دغه قوم د سزا او جزا دپاره الهي مداخله وسوه او الله جل جلاله فرمایي چې اوس نو موږ دغه قوم ته څنګه سزا ورکړه. د دغه حبیب النجار پر قوم د ده تر شهادت وروسته د دوی د هلاکولو دپاره موږ له اسمانه لښکر نه کړی نازل او نه موږ د لښکر نازلونکي وو. الله جل جلاله د دوی د سزا او جزا ورکولو دپاره نه له اسمانه لښکرې راولېږلې او نه یې مسلحې قواوې راواستولې او نه د دوی هلاک داسې شیانو ته ضرورت درلودی، بلکې د دوی د سزا او جزا دپاره د جبریل علیه السلام یوه چغه یا یوه لویه ناره بس او کافي وه. الله جل جلاله فرمایي نو عذاب د دغه قوم مګر یوه چغه وه. جبریل علیه السلام یوه چغه پر وکړه نو دوی ټوله مړه یخ پخ پراته وه لکه د اور ایرې. د جبریل علیه السلام په یوه چغه سره دوی ټول مړه او هلاک شو. الله جل جلاله د کافر بندگانو د حسرت او افسوس حال بیانوي او فرمایي حسرت او افسوس دی پر کافرو بندگانو، نه دی راغلی دوی ته هیڅ رسول مگر و دوی چې په هغه رسول به یې استهزا کول، ټوکې او ملنډې به یې په وهلې. دوی هغه څوک وه چې د عزیز او قوي الله جل جلاله پر وجود او قدرت به یې انکار کاوه. مګر د الله جل جلاله د مخلوقاتو څخه یوه مخلوق په یوه چغه ټول قوم خامدین مړه او ځای پر ځای کړ. نو پاکي دې هغه قادر او قوي الله جل جلاله لروي چې جبریل علیه السلام یې خلق کړي او پیدا کړي دي. دا د جبریل علیه السلام د آواز قوت او طاقت دی چې په یوه چغه سره یې قومونه هلاکیږي. نو د جبریل علیه السلام د خالق او پیدا کوونکي په قدرت کې څه فکر کوئ؟ سبحانه وهو القوي العزیز. دا د هغه ښار او هغې قریې د اوسېدونکو قصه وه چې د الهي رسولانو تکذیب یې وکړي او درواغجنان یې وبلل، او دغه بیان سوي احداث او واقعات د هغو رسولانو او هغو امتو وه چې د ابراهیم او شعیب علیهم السلام په منځ کې رالیږل سوي وه. او الله جل جلاله موږ ته په قرآن مجید کې زموږ د عبرت دپاره د قصو پر ډول بیان کړي دي. فاعتبروا یا اولی الابصار. تاسو ولیدل چې د انبیا علیهم السلام په قصو کې لکه څرنګه چې الله جل جلاله فرمایي څونه عبرتونه او څونه نصیحتونه پراته دي، او د انبیا علیهم السلام ژوند د بشر دپاره منهج، قانون او د ژوند تګلاره ده. د دوی ټول ژوند په دعوت او تبلیغ تېرېدی. خلک یې حق او الهي دین ته بلل او سمه لار یې وښول. موږ په ټولو تېرو سوو او پرله پسې قصو کې ولیدل چې انبیا علیهم السلام د خپلو قومو او امتو سره څنګه طریقه اختیار کړې وه. د دوی د دعوت طریقه نرمه، ملایمه، د حکمته ډکه او عاجزانه طریقه وه.
دا مهم ولیده چې هر نبی به خپل قوم ډېره موده حق دین او توحید ته رابلي، خو له بده مرغه هغه قوم به انکار او سرکشي کول، خو انبیاء علیهم السلام به نور هم خپل دعوت ته په دلایلو، په نرمه لهجه او په تکرار سره ادامه ورکول، مګر قوم به دوی تهدیدول. نو به انبیاء علیهم السلام د الهي عذاب په نازلېدلو سره انذار او اخطار ورکړي، د دنیا او آخرت په عذابو به یې وبېرول، خو قوم به دوی په شړلو، په سنګسارولو او وژلو سره تهدید کړه. کله چې به نبي د خپل قوم د ایمان راوړلو څخه ناامیده سو، نو به الله جل جلاله ته دعا وکړه چې الهي زما او زما د قوم په منځ کې فیصله وکړي، او بیا به پر دغه منکره او سرکشه قوم الهي عذاب نازل سو. موږ ته د انبیاء علیهم السلام په تېرو سوو قصو کې د انبیاء علیهم السلام د دعوت طریقه او منهج را معلوم سو، او بیا مو ولیده چې د هغو د قومو له طرفه تهدید او بیرول و. د یونس علیه السلام د قوم له طرفه هم دغه رد او تهدید د یونس علیه السلام سره عملي سو، مګر کله چې قوم د الهي عذاب علامې ولیدې په زاروی سو، توبه یې وکړه او حق لارې ته رجوع وکړه. نو کله چې ایمان راوړي، الله جل جلاله د دوی توبه قبول کړه او د هغه مقرره سوي عذاب یې وساتل. نو دا معلومه او ښکاره خبره ده چې د الله جل جلاله له طرفه د بشر او امتو هلاکول او بربادول هدف او مقصد نه دي، بلکې هدف او مقصد دا دی چې بشر د رب البشر عبادت ته رجوع وکړي، بوتان او واسطې پرېږدي، بلکې د هغه چا عبادت وکړي چې د بشر خالق او رازق دی او د ټوله کون او کائناتو مدبر دی. ورونو، اوس به هغه قصه درته بیان شي چې د قرآن مجید د لویو او عظیمو قصو څخه ده، او په قرآن مجید کې په ډېر تفصیل سره ذکر شوې ده، چې هغه قصه د نبی الله او رسول الله حضرت موسی علیه الصلاة والسلام قصه ده. موسی علیه السلام چې د اولو العزم رسولانو څخه دی، د ژوند حالات او قصه یې په قرآن مجید کې نشر او ویشل شوې ده، او تر 3 او یا ځایه زیات په قرآن مجید کې ذکر شوې ده. حقیقت دا دی چې دغه قصه بې له تکلیفه او بې له ستړیا نه ترتیبېدلی او نه یو ځای کېدلی شي. نو ځکه دغه قصه چې د نورو کسانو له طرفه لیکل شوې یا بیان شوې ده، پر صحیح ترتیب نه ده مرتبه شوې، او که بیا هم چا مرتبه کړې وي، خو بیا یې په قصه کې اسرائیلیات او نور ډېر شیان زیات کړي دي. مګر د دغسې قرآني قصو صحیح ترتیب او صحیح بیانول د دې لپاره ضروري او حتمي کار دی چې په کتاب الله قرآن کریم په داسې ډول پوسو لکه څرنګه چې الله جل جلاله زموږ څخه غواړي. نو الله جل جلاله دې زما استاد دکتور طارق سویدان ته په دارینو کې د خیر بدله او جزا ورکړي، چې دغه دپاره یې ډېر کوشش کړی دی چې دغه د انبیاء علیهم السلام قصې په کتاب الله پورې تړلې او د هغه څخه یې په ښه ترتیب سره را ایستلي دي، او واقعا هم کتاب الله د دغو قصو اصلي او اساسي مرجع ده، او قرآن مجید هغه کتاب دی چې الله جل جلاله د هغه په باره کې فرمایي، یعنی بېشکه چې دغه قرآن مجید په قوت او عزت د الله جل جلاله قوي او عزیز، نادر او منیع کتاب دی، د هر تغییر او تبدیل څخه ساتل شوی دی. نه راځي دغه کتاب ته هیڅ باطل له هیڅ طرفه، نه یې د مخني کتابونه باطلوي نه وروستني. دغه قرآن مجید د دې څخه ساتل شوی دی چې یا د شی د کم سي یا د پر زیات سي. دغه قرآن مجید د حکیم او حمید الله جل جلاله له طرفه را لېږل شوی دی. حکیم یعنی هغه ذات چې د بندگانو په کارو کې د حکمت خاوند دی، او حمید یعنی هغه ذات چې د ده پر کمالیه صفاتو ښه ویل شوي دي. همدارنګه په قرآن مجید پورې د دغو قصو مربوطول یا تړل یوه بله مهمه ګټه هم لري، هغه دا چې پر موږ مسلمانانو دا لازمه ده چې قرآن مجید پرې نږدو
او هیر یې نه کړو. موږ باید همیشه د قرآن مجید تلاوت وکړو او زموږ د ژوندانه لارښوونکی باید قرآن مجید وي او ژوند مو باید د قرآن کریم سره تړلی وي. نو د قرآن کریم سره حقیقي ژوند دا نه دی چې ډېر یا ژر ژر یې ووایي، بلکې د قرآن مجید تلاوت باید په تدبر او فکر کولو سره وي. الله جل جلاله فرمایي افلا يتدبرون القرآن، یعنی آیا دوی په قرآن مجید کښې فکر نه کوي؟ کته د قرآن مجید تلاوت کوي او نه په پوهېږي نو تفکر او تدبر به څنګه پکښې وکړي؟ نو ځکه د ټولو انبیاء علیهم السلام قصو ته، خاصتا د موسی علیه السلام قصې ته د قرآن مجید د آیاتو سره رابط او تړون ورکړل شوی دی چې اول خو به قصه د قرآن مجید څخه زده کړو او همدارنګه به قرآن مجید په دغو قصو سره زده کړو. بخښنه غواړم د قصې مقدمه یا سریزه ډېره اوږده شوه، اوس به په اصلي قصه شروع وشي. الله جل جلاله په سورة القصص کې فرمایي دغه آیاتونه، یعنی دغه قرآني آیاتونه چې موږ تا ته نازل کړي دي د هر هغه څه بیانونکي او ښکاره کوونکي دي چې بندگان په خپل دنیوي او اخروي ژوند کې ضرورت ورته لري. دا داسې کتاب دی چې خیر او برکت یې ښکاره دی، د حق او باطل جلا کوونکی دی. اے محمد صلی الله علیه و آله وسلم، موږ تا ته د موسی او فرعون ځینې اخبار په حق سره بیانوو د هغه قوم دپاره چې ایمان یې راوړی دی. ورونو او خویندو، د قرآن مجید په مبارکو آیاتو کې د مؤمنانو دپاره نصیحت او یاد آوری ده او په دغه آیاتو کې د فاسق، فاجر او منحرفو انسانانو دپاره یوازې انذار او بیرول نه، بلکې په سختو عذابو سره وعده ده. ورونو، حضرت موسی علیه السلام مکرم نبی او معزز رسول دی. هغه کلیم الله دی چې الله جل جلاله بېله واسطې خبرې ورسره کړي دي. الله جل جلاله په سورة مریم کې فرمایي واذكر في الكتاب موسى انه كان مخلصا وكان رسولا نبيا، یعنی په کتاب قرآن مجید کې د موسی علیه السلام قصه بیان کړه. بېشکه چې دی خالص کړه سوی و، عبادت یې خاص د الله جل جلاله دپاره و، په دې کې شیطان هیڅ برخه او نصیب نه درلودی او دی علیه السلام رسول نبی و. د موسی علیه السلام نسب او شجره داسې ده: موسی ابن عمران ابن قاهث ابن عازر ابن لاوی ابن یعقوب ابن اسحاق ابن ابراهیم علیهم السلام. نو د موسی او یعقوب علیه السلام په منځ کې ډېره اوږده زمانه نه ده تېره شوې. همدارنګه د موسی علیه السلام چهره او قیافه په هغه حدیث شریف کې چې امام بخاري د عبدالله ابن عمر رضی الله تعالی عنهما څخه روایتوي بیان شوی ده. او رسول الله صلی الله علیه و آله وسلم فرمایي واما موسی فآدم جسیم ثبت كأنه من رجال الزبط، رواه البخاري. پس د هغه چې رسول الله صلی الله علیه و آله وسلم د نورو انبیاء علیهم السلام چهره او قیافه بیان کړه، نو یې وفرمایي او هر څه چې موسی علیه السلام و هغه آدم علیه السلام په رنګ غنم رنګ و چې توروالی یې زیات، نو موسی علیه السلام هم په رنګ غنم رنګ و چې توروالی یې ډېر زیات و. په جسم او بدن ډېر غټ او ډېر قوي و. حتی د موسی علیه السلام د قوت په باره کې ویل کېږي چې د 10 قوي نفرو قوت یې درلودی. وریښتان یې پیچلي نه وه او په قد ډېر جګ، لکه د زوت د قبیلې یو سړی داسې و. زوت په سودان کې یوه قبیله ده چې په قد او قامت ډېر جګ. نو موسی علیه السلام غنم رنګه، غټ او جګ سړی دی.
د موسی علیه السلام د صفاتو څخه بل صفت دا و چې په خبرو کې سکته یا د ژبې بندېدل درلوده، لکه څرنګه چې الله جل جلاله د فرعون دغه وینا چې خپل قوم ته یې ویل په قرآن مجید کې بیانوي او په سورة الزخرف کې فرمایي: ام انا خیر من هذا الذي هو مهین ولا يكاد يبين. فرعون وایي بلکې زه تر دغه سړي موسی علیه السلام چې هغه سپک او خوار دی ښه او بهتر یم، او دغه موسی علیه السلام دې ته نه دی نږدې، نشي کولای چې خپل مطلب دې صاف بیان کړي، یعنی په خبرو کې بندېږي. مقصد دا چې موسی علیه السلام کله کله په ژبه کې بندېدی او دغه کار د دې څخه منع نه کړي چې د اولو العزمه رسولانو څخه دي. همدارنګه الله جل جلاله په سورة القصص کې فرمایي چې موسی علیه السلام وویل: واخي هارون هو افصح مني لسانا فارسله معي. یعنی او زما ورور هارون په خبرو کولو کې تر ما صاف او فصیح دی، هغه زما د کومک لپاره زما سره په رسالت ولېږه. مقصد دا چې موسی علیه السلام د خلاصو او فصیحو خبرو کولو قدرت نه درلودی، نو ځکه یې د الله جل جلاله څخه په هارون علیه السلام سره د ځان کومک وغوښتی. خو دغه حالات په هغه وخت په واضح ډول سره بیان سي چې دغه کیسې په تفصیل شروع وسي. دا خو درته معلومه ده کله چې د بني اسرائیل جمله وویل سي مقصد یې د یعقوب علیه السلام اولاده ده، ځکه یعقوب علیه السلام ته اسرائیل ویل کېده، نو بني اسرائیل د یوسف علیه السلام په زمانه کې د فلسطین څخه مصر ته مهاجر شو. کله چې موږ او تاسو د یوسف علیه السلام قصه بیانول، د قصې په آخر کې مو واورېدل چې الله جل جلاله وفرمایي: آوى إليه أبويه وقال ادخلوا مصر إن شاء الله آمنين. نو د یوسف علیه السلام د حکم په وخت کې د یوسف علیه السلام پلار، مور او وروڼه یې مصر ته هجرت وکړي او هلته یې ژوند کاوه. د تاریخ علما وایي کله چې بني اسرائیل مصر ته داخلېده شمېر یې 8 نفره و، هلته یې نسل او اولادونه زیاتېدل. خو کله چې موسی علیه السلام د مصر څخه راایستل شمېر یې 6 نفره و، نو بني اسرائیل په مصر کې ډېر شول او دغه ټول شمېر یې د یوسف علیه السلام تر زمانې وروسته زیات شوی و. نو اوس هلته په مصر کې د انسانانو 2 طبقو ژوند کاوه، چې یوه طبقه یې اصلي د مصر خلق و او په قومي لحاظ قبطیان ورته ویل کېده، او بله طبقه یې بني اسرائیل د یعقوب علیه السلام اولاده وه چې مصر ته مهاجر راغلي وو. دا خو تاسو ته معلومه ده چې د فرعون لفظ د مصر د پاچاهانو لقب، یعنی په پخوا کې د مصر هر پاچا ته فرعون ویل کېده، لکه د حبشې هر پاچا ته چې نجاشي ویل کېده، همدارنګه د روم هر پاچا ته قیصر ویل کېده، او د فارس هر پاچا ته کسرا ویل کېده. دغه الفاظ د پاچاهانو القاب دي، نومونه یې نه دي. نو د یوسف علیه السلام په زمانه کې د مصر فرعون چې ریان ابن ولید نومېدی، د مصر ټول حکم او حاکمیت یوسف علیه السلام ته پرې ایښی و. د یوسف علیه السلام یې د علم او د پوهې په سبب ډېر عزت کاوه. که څه هم ریان ابن ولید پوهېدی چې یوسف علیه السلام د پر دین نه وي، مګر د علیه السلام پوهه، عقل او حکمت یې خوښ، ځکه د فرعون ملک او مملکت یې له ډېرې لویې لوږې او هلاک څخه خلاص کړي. نو ځکه یې د دولت ټول واک او ټولې چارې د علیه السلام ته پرې ایښې وې. هر قسم چې به د یوسف علیه السلام خوښه وه هغسې تصرف یې کاوه. نو د یوسف علیه السلام په زمانه کې بني اسرائیلو په مصر کې داسې ژوند کاوه لکه پاچاهان، او په مصر کې دوی د عزت خاوندان. پس د هغه چې د مصر پاچا ریان ابن ولید مړ شو، بیا نو قابوس ابن مصعب پاچا شو،
چې کافر او ډیر ظالم پاچا و او بني اسرائیل یې ډیر زیات په تکلیف کړ. دغه حالات د یوسف علیه السلام تر وفات وروسته پیښ شو. د قابوس ابن مصعب تر مرګ وروسته دغه قابوس ورور ولید ابن مصعب د مصر پاچا شو. دغه ولید ابن مصعب ښځه آسیه بنت مزاحم رضی الله تعالی عنها نومېده چې د بني اسرائیلو څخه وه، خو څوک یې د مصر د قبطیانو څخه بولي او وایي دا د هغه فرعون د اولادې څخه ده چې د یوسف علیه السلام په زمانه کې د مصر فرعون و او ریان ابن ولید نومېده. د دغه آسیه بنت مزاحم په باره کې رسول الله صلی الله علیه و وسلم فرمایي د نارینه‌و څخه ډېر کسان د کمال درجې ته رسېدلي دي او د ښځو څخه څوک د کمال درجې ته نه دي رسېدلي بې له څلورو ښځو چې هغه څلور آسیه بنت مزاحم چې د فرعون ښځه وه، مریم بنت عمران چې د عیسی علیه السلام مور ده، ام المؤمنین خدیجه بنت خویلد او فاطمه بنت محمد صلی الله علیه و وسلم. نو آسیه بنت مزاحم چې د بني اسرائیل څخه وه، مؤمنه صالحه او مسلمانه ښځه وه. د مصر فرعون دا اراده وکړه چې د دې د پلار څخه یې په غصب او په زور د مینځ په شکل واخلي، خو د آسیه پلار انکار وکړي، ویل دا وړه یا کوچنی ده. فرعون وویل یا کوچنی نه ده. د آسیه پلار مزاحم وویل نو مهر یې راکړه او واده ورسره وکړه. بیا هم د آسیه پلار خپلې لور ته د مشورې پر قسم ورغلی او ویل فرعون غواړي چې ستا سره واده وکړي. لور یې وویل د کافر سره څنګه واده وکړم؟ پلار یې ورته وویل لورې ستا په دغه انکار سره ته او ستا ټوله کورنۍ هلاکیږي، ځکه فرعون مو وژني او ښایي تا هم په زور ورسره بوځي. نو آسیه هم د خپلې کورنۍ د ساتنې په سبب او د دې لپاره چې په زور او د منځي په شکل یې وانخلي په دغه واده راضي شو. نو فرعون په مهر واده ورسره وکړ. آسیه چې د فرعون ښځه ده، د فرعون سره یې ژوند کاوه، خو د ده د دین څخه ناخوښه او ناراضه. اوس خو دا راته معلومه سوه چې د فرعون ښځه آسیه مؤمنه او صالحه ښځه وه، خو د فرعون سره د خپلې کورنۍ د ساتنې لپاره او بل د دې لپاره چې فرعون یې په زور او د مینځې په شکل سره اخلي، نو تر هغه دا ښه وبلل چې واده ورسره وکړي. نو ځکه په دغه واده راضي شو. دغه فرعون چې ولید ابن مصعب نومېده ډېر شدید کافر، ظالم او جبار سړی و. د کفر او غرور داسې اندازې ته رسېدلی وه چې هیڅ کله هیڅ بشر په دغه اندازه بې رحمه، ظالم او کافر نه دی تېر شوی. غرور او تکبر، طغیان او سرکشي یې داسې اندازې ته ورسېدل چې د الوهیت یا خدایي دعوه یې وکړه. الله جل جلاله فرمایي وقال فرعون يا أيها الملأ ما علمت لكم من إله غيري. يعني او فرعون وویل ای د مصر مشرانو زه ستاسې لپاره بې له ما بل اله نه پېژنم، زه ستاسې معبود یم، یوازې زما عبادت به کوئ. چې دا د فرعون له طرفه د الوهیت او خدایي دعوه وه. او بیا یې وویل فقال انا ربكم الاعلى، یعنی زه ستاسې هغه ډېر لوی او لوړ رب یم. نو فرعون هغه څوک دی چې د الله جل جلاله سره د هغه عز وجل په الوهیت او ربوبیت کې دعوه او تنازع کول، هم یې ځان اله باله هم رب. الله جل جلاله په سورة القصص کې فرمایي یعنی بېشکه فرعون د مصر په مځکه کې لویي او تکبر اختیار کړی و او د دغه مصر خلق یې طبقې طبقې ګرځولي وه. له دوی یې یوه طبقه ضعیفه کړې وه چې هغه بني اسرائیل وه. د دغې ضعیفې طبقې هغه زامن به یې حلالول چې نوي زېږېدل چې نسل یې پاته نه شي، او د دوی لوڼې به یې ژوندۍ پرېښولې د خپل خدمت لپاره. بېشکه چې دغه فرعون د مفسدانو څخه و، ډول ډول راز راز فسادونه یې کول. فرعون د مصر خلق څو طبقو یا څو درجو ته وویشل چې د فرعون په تقسیم د هغې زمانې تر ټولو پاکه او کښته طبقه بني اسرائیل وه.
هغه بني اسرائیل چې تر دغه د مخه په مصر کې داسې وه لکه پاچاهان، مګر اوس د فرعون په امر ډېر خوار او ذلیله شوه. فرعون امرونه صادر کړل چې ټول بني اسرائیل د فرعون مریان او خادمان دي. سخت او درانه کارونه یې د دوی دنده او وظیفه وګرځول. ځینې یې په خټو او تعمیراتي کارو کې استعمالول، ځینې یې د کښت او بزګرۍ پر کارو وګمارل، او ځینې یې د ښار د نظافت او پاکۍ نوکران کړل، او د بني اسرائیلو ښځې مینځیانې کړې. هر چا کولی شوای چې هره ښځه د خپل کور د کارو دپاره د مینځې پر قسم استعمال کړي. دغه حکم او دغه اختیار یوازې د فرعون او حکومتي خلقو دپاره نه و، بلکې عام حکم و. د مصر ټولې لوړې طبقې چې قبطیان وه دغه تصرف کولی شوای چې د بني اسرائیلو ښځې د خپل خدمت دپاره استعمال کړي. بني اسرائیلو د دغه ذلت او خواریه څخه د خلاصون په انتظار کې شپې او ورځې تېرولې، ځکه د دوی سره یو زیری ورسره و چې د هغه په اړه او باره کې ابن کثیر رحمه الله وایي بني اسرائیلو به د ابراهیم خلیل الله صلی الله علیه و آله وسلم یوه پیشګویي په خپل منځ کې سره بیانول چې په هغه کې ویل شوي وه چې د ابراهیم علیه السلام په اولاده کې به داسې یو ځوان پیدا سي چې د مصر د پاچا هلاک به د ده پر لاس وي، او دغه ځوان به بني اسرائیل د ذلت او خوارۍ څخه خلاص کړي. دغه زیری په بني اسرائیلو کې مشهوره و، او دغه خبرې یې د قبطیانو سره وکړې، او بیا دغه خبر د قبطیانو د لارې فرعون ته ورسېده. نو ځکه فرعون د بني اسرائیلو د هغو نارینه ماشومانو د وژلو امر وکړي چې نوي زیږېدل. خو څوک بیا وایي چې دغه زیری د خوب پر قسم راغلی چې هغه خوب په خپله فرعون ولیدی. فرعون داسې خوب ولیدی چې له شامه اور راووتی او د مصر پر طرف رارهي و، تر څو مصر ته راورسېدی او د مصر ټول کورونه یې بې له کورو څخه د بني اسرائیلو وسودل. یعنې د قبطیانو او نورو ټولو مصریانو کورونه وسودل سوه بې له کورو څخه د بني اسرائیلو چې د دوی کورونه صحیح او سالم پاته سوه. فرعون د دغه خوب د ترجمې دپاره کاهنانو او ساحرانو، د خوب ترجمه کوونکو او نجومګرانو ته رجوع وکړه چې دغه زما د خوب ترجمه څه شي ده. هغو په ټولو سره وویل ستا د خوب معنا دا ده چې په بني اسرائیلو کې به یو هلک پیدا سي چې د هغه هلک په واسطه سره به ته هلاک سې او ستا پاچهي به در خرابه کړه. تا او ستا قوم به ټوله له وطنه چې مصر دی وباسي. د خوب د دغې ترجمې په اورېدلو سره فرعون ډېر وبېرېدی او هغه خپل ظالمانه حکم یې صادر کړی. ویل په بني اسرائیلو کې چې هر نارینه ماشوم زیږي هغه وژني. د ټول مملکت ټولو قابلو او دایګانو ته یې دغه امر صادر او اعلان کړی. دلته د فرعون د بېعقلۍ او حماقت د اثبات لپاره یوې تبصرې ته متوجه شو. هغه دا چې د فرعون خوب یا به د رښتیا خوب و یا د درواغ. که دغه خوب رؤیه صادقه وي، د رښتیا خوب وي، د هغه خوب د واقع کېدلو او پېښېدلو مخه په دغسې ظالمانه عمل او وحشي حیله نه ګرځول کېږي، ځکه دا الهي امر دی او خامخا به عملي کېږي. او که دغه خوب رؤیا الکاذبه وي، د درواغو خوب وي، نو د دونه ډیرو انسانانو وژل یو د ظلمه ډک جاهلانه او احمقانه کار دی. خیر، فرعون دغه خپل ظالمانه او احمقانه امر صادر کړي چې د بني اسرائیلو هر نارینه ماشوم چې پیدا کېږي هغه دې وژل کېږي. دغه امر هغه وخت صادر شو چې د موسی علیه السلام ورور هارون علیه السلام زیږېدلی و، او اوس د موسی علیه السلام مور بیا حامله وه، نو ځکه هارون علیه السلام ژوندی پاتې شو. خو ځینې روایتونه وایي چې د دغه امر په صادرېدلو سره بني اسرائیل ډېر غمجن او پریشانه شول، هم او غم پر کوټه شو. نو سپین ږیري یې د دغه غم په سبب د زړه په سکته او عصبي ناروغیو ډېر ژر مړه کېده، او نوي نارینه ماشومان یې حلالېده. نو فرعون ته نږدې خلک فرعون ته ورغله او ورته ویې ویل د بني اسرائیلو سپین ږیري په خپله ژر ژر مري او ماشومان یې ته حلالوي. نږدې ده چې بني اسرائیل ختم شي
او بیا به دغه درانه کارونه زموږ په غاړه کې ولویږي. د دغه شکایت په اوریدلو سره فرعون امر وکړي چې د بني اسرائیلو هلکان دي 1 کال وژل کیږي او 1 کال دې پرېښول کیږي. نو هارون علیه السلام په هغه کال وزېږېدی چې ماشومان نه وژل کېدل او دی ژوندی پاتې شو. خو موسی علیه السلام یا هغه څوک چې د فرعون د هلاک سبب و په هغه کال وزېږېدی چې نارینه ماشومان حلالېدل. په هر صورت یا اول روایت یا دوهم روایت هارون علیه السلام د فرعون د دغه ظالمانه حکم څخه خلاص او اوس چې د فرعون امر د هلکانو په وژلو صادر شوی دی د موسی علیه السلام مور حامله ده او د فرعون امر داسې کومې ښځې چې نوي یا تازه حمل ولري هغه معلومې کړي او کار مه پلري. یعنی په شروع کې دي په حامله ښځه څه نه کېږي، خو کله چې ماشوم پیدا شي که هلک و حلاله کړي او که نجلۍ وه زموږ د خدمت لپاره یې ژوندۍ پرېږدي. کله چې دغه د وژلو او حلالولو امر پر بني اسرائیلو جاری او نافذ سو نو د بني اسرائیلو هر حامله ښځه تر حکومتي څارنې او مراقبت لاندې ده، ځکه د فرعون له طرفه قابلو یا دایګانو ته هم امر صادر شوی و چې د هرې حاملې ښځې خبر به راکوي او که هر چا دغه خبر پټ کړي حکومت ته یې حال ونه وایه هغه څوک وژل کېږي. نو دایګانو او قابلو به کبتیانو او مصریانو ته د هرې حاملې ښځې او هر ماشوم د پیدا کېدلو خبر رساوه. په دغه وختو کې د موسی علیه السلام مور د حمل په اولو میاشتو کې وه او د خپل حمل خبر یې پټ وساتي، چاته حال نه وایي، خپل ځان پټوي او له کوره نه وځي. تر هغو یې ځان پټ کړی و تر څو چې د ولادت وخت یې راورسېد او موسی علیه السلام دنیا ته تشریف راوړ. د موسی علیه السلام په ولادت او د ده په حال بیله د موسی علیه السلام هغه نږدې کورنۍ یا د موسی علیه السلام خور بل هیڅوک نه دي خبر. کله چې ماشوم پیدا سو د موسی علیه السلام مور پر خپل زوی وبېرېده چې د فرعون ډله به یې داسې ووژني لکه د لطفا فتا واړه.